अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सद जलूस, सद जलसे, सद गजा शहीदान, सद जलूस, सद जलसे, सद गजा शहीदान, मुंग बेहुनर पुख्तनो सर बला शहीदान। प मैदान मा जंगवी माल शाबासेरा कवि, खुद मैदान पवेश खिनमन जमा शहीदान। मुंग ला द यो जंग न खबर नशो चाओ गटो, मुंग द हर जंग न रावड़ी द बला शहीदान। زما ګرانو پښتنو، نن بمون خبره کو حضرت مولانا ادریس صاحب دی الله وبخي، د شهادت زمون د پښتنو د پاره بلکې د پوری عالم اسلام د پاره ډیره غټه ثانیه وه. زمون د منځ نه هغه ستوری لاړو، زمونږ د منځ نه هغه عالم لاړو، زمونږ د منځ نه هغه پرنده لاړه چې هغه بیک وخت 2500 ماشومان ته 2500 ماشومان ته قال الله قال رسول خودلو. اے پښتنو، تاسو ته پته ده مولانا ادریس کوم ستوری و؟ مولانا ادریس مقام سو، د مولانا ادریس وقار سو، د مولانا ادریس علم سو. دا تاسو د هغه مور نه تپوس وکئ چې هغه یو ماشوم را لولوي او چې ماشوم را غټ کړي، بیا د یو ماشوم تربیت کوي، بیا یو ماشوم مدرسې ته بیایي او بیا په یو ماشوم باندې علم کوي. ای تاسو د هغه استاد نه خبر وکئ، تاسو د هغه استاد نه تپوس وکئ چې هغه 18 کاله 20 کاله په یو ماشوم باندې محنت کوي او بیا د هغه ماشوم نه عالم او استاد جوړوي. یاره څومره اسانه خبره ده که نه چې نن موږ راپاسو، موږ په علماو سره رد بد الټه پلټه غږیږو چې یاره مولوي صاحب دا نه دي کړي، عالم دا نه دي کړي، مولوي دا وویلې. ای لکه تا ته پته ده هغه العلماء ورثة الانبیاء د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې علما چې کوم دي دا د انبیاء علیه السلام وارثین دي. ای زما پښتنو، تاسو وګورئ نن زما علم جاړي ولي، نن زما علم په سرو سترګو باندې ناست دی ولي؟ دا سوال به زه د تا نه کوم، خو نه مونږ څه کوو؟ مونږ ته چې موقع ملاو شي مونږ خو په خپلو علماو باندې تنقید کوو، مونږ نه خو خپل علما پاتې نه دي. تا ته الله شکر وباسه چې الله تعالی اوس تا ته ایمان راکړی دی، او دا د الله شکر وباسه که نن تا ته ایمان نصیب شوی دی د هغه غټه وجه زمونږ سره د دغه علماو سرمایه ده. ای پښتنو، تاسو د هغه ورځ نه ویریږئ که نه چې الله تعالی د دو د توهین او د دو په وجه باندې د دو د توهین د وجه باندې د دو د ناقدرۍ په وجه باندې به تاسو الله تعالی عذاب راولي. نن هر یو کس کینی په سوشل میډیا باندې وای مولوي صاحب داسې وکړو، او یو عام کس را پاسېږي وای مولوي صاحب داسې وکړو. نو نن خو تا مولوي ولیدلو چې زما مولوي نن په سرو وینو باندې ولمبېدلو. څو در څو به موږ د علما جنازې اوچتو، څو در څو به موږ داسې د علماو قرباني ورکوو. تا ته پته ده چې حضرت مولانا ادریس څه مقام و، څوک و؟ دا د هغه شاګرد نه تپوس وکړه چې نن د ده نه سبق ویلی دی. دا د هغه پلار نه تپوس وکړه چې یو زوی علم جوړوي او د علم جوړولو دپاره د کومو کومو مشکلاتو مخامخ کوي. دا د هغه استاد نه تپوس وکړه چې دی په یو ماشوم باندې محنت کوي 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 او 18 کاله بعد دی علم جوړېږي. ای مونږ نن سبا کینو که نه، مونږ وایو نو څه وشو؟ ارے هغه طلباو ته وګوره چې په زراو طلبانو په زارو کتار باندې جړل، هغه طلبا ته وګوره چې په کلاس کې ناستو او د ده ځای خالي و که نه د ده په کرسۍ باندې جړېدل. ای زما پښتنو، څو در څو به جنازې اوچتو، څو در څو به موږ د علما قرباني ورکوو،
څو در څو به زمونږ د منځ نه داسې علما وځي که سور نور څه هم نشي کولی د خدای دپاره د علماو توهین پرېږدئ د خدای دپاره که د عالم صفت نشي بیانولی په ملا پسې خو الټه پلټه مه غږېږه سبا مونږ څه وایو یو بعضې کس کینې که نه وایي زه خو هر څه کولی شم ته جنازه ویلی شې ته چې د مور نه پیدا شوې د هغه مور نه تپوس وکړه چې ستا په غوږ کې پیل اذان چا کړی و ستا په غوږ کې د الله اکبر ناره چا اوچته کړې وله چې ته مړ شې که نه تا ته به جنازه څوک راکوي ستا د جنازې لمونځ به څوک کوي ته خپله د مور او د پلار او خپله وګوره چې ستاسو نکاح چا پړاو کړی ده هغه مولوي چې ته نن الټه پلټه پسې غږېږي د علما نه هغه سوال مه کوئ چې کوم سوالونه الله تعالی دې کوي هغه سوال دې کوئ چې هغه انسان دې کوي زه تاسو یو وړوکې واقع بیانوم وایي عالم چې څه وایي هغه منه چې عالم څه کوي هغه مه کوه ځکه وایي ورځ ډېر تیز باران و نو بیا یو کس چې کوم که نه دا تښتېدو یو عالم په مخ ورغلی ول ته ماته دا راوښیه ته ولې تښتې ول یاره باران ورېږي نو عالم مو ورته ویلې ته نه شرمېږې ته د الله د رحمت نه تښتې د الله رحمت ورېږي نو ته توبه ورته چې نه توبه چې بله ورځ ګوري مولوي صاحب په خپله باندې تښتي داسې تښتي هغه کس ورته دلته ودرېږه پرون خو دې ما ته نصیحتونه کول او نن ته خپله تښتې نو هغه مولوي ورته ویل په دې وجه نه تښتمه چې د الله رحمت ورېږي په دې وخت د دې وجه نه تښتمه چې الله رحمت زما د خپو لاندې راځي د علما سره دلایل نو چې څومره هم پښتانه یاست د نن نه بعد دا عهد وکړئ چې موږ په عالمانو پسې موږ به په علما پسې هېڅکله هم رد بد نه غږېږو په عالم پسې به نه کوو موږ به په مولا پسې ځو چې زموږ مولا موږ ته څه وایي موږ به هغه منو زموږ چې څومره علما تللي دي الله تعالی دې د دو شهادت قبول کړي الله تعالی دې د دو د وی وینې قطرې په بدله باندې الله تعالی په جنت کې اعلی سے اعلی مقام ورله ورکړي اور چې څومره هم زموږ علما ژوندي دي الله تعالی دې د دو حفاظت وکړي الله تعالی دې دو په خپل حفظ و امان کې وساتي اور په دې شعر به زه د تاسو نه اجازت اخلم وایي دا قوم زه په هنر بیدارومه که راپاسې دا قوم زه په هنر بیدارومه که راپاسې شعور ته ورته سترګې غړومه که راپاسې که ګټه په تاوان کېږي نو بیا د خپل ولس ته یو بم د کټ د لندې خلاصومه که راپاسې